السلام علیکم، سلام نومینا عزیزانو. دغه منګه په خپل ښار کې د روژه ماتي پروګرام کړی، خو ګډوډي ده، ولې چې هر څوک پکې دي، عرب او ترک او سربیا او چچینیا، نو ګډوډي ده. نن د روژې څویم دی کاري صاحب؟ د روژې دوهویشتم ویل که شپږویشتم دی؟ دوهویشتم تاریخ از د روژې یوویشتمه. ښه، د روژې نه دوهویشتمه ده. نن تاریخ دوهویشتم دی، د روژې یوویشتمه. ښه، یوویشتمه روژه ده. نو پروګرام جوړ کړی دی چې په یو ځای باندې مسلمانان د دې ښار دا ټول راجمع شو، اړو دپاره ځای هم جوړ کړی دی. او نو اوس قطار کې ولاړو چې ډوډۍ راته راکړه. ښځې او نر ټول دي، ښځې یو طرف دي او نر بل طرف دي. نو دا چې دی تاسو ته یو مختصر ویډیو کو چې دا ګوره ځلوبۍ دي. دا مفتي، البته دا هر څه مفتي په پیسو نه دي، دا شي نه دي. او دا نو دا د مسلمانانو دا تقریبا زمونږه څوم 14 جوماته یو ځای شوي دي سره، او دغه پروګرام جوړ کړی دی. نو قطار کې ولاړو، ګورو چې دا ډوډۍ کوم ځای کې ورکوي. چې ورځو ډېر یخنیم ده، خو د اوبه هم دي. نو دا ماشاءالله ټول مسلمانان دي. نو زما خو ډېر ساړه شي. ښه، نو وخت روژه ماتي هم دی، او موږ ته چې وار راځي ګوره ده دغه ځای دی. ګورو به اذان وشو. سلیمان موږ خو قطار کې ولاړو، هغه سر کې څنګه مخکې شو؟ ها عثمانه، زه تا سره ودرېږم. موږ خو ډېر وروسته ولاړو، روژه ماته که اوس روژه ماته بس دغه ځای نو مخ هم ښه شه دستي روژه به ماته کړو. بسم الله الرحمن الرحیم، توکلت علی الله.